د امیر المؤمنین حفظه الله په ځانګړي هدایت د زراعت وزارت له لوري په ټول هیواد کې په اجباري ډول راستانه شوي هیوادوالو سره مرستې شوې چې شمېر یې 50,000 ته رسیږي. مسؤلین وایي چې په زابل ولایت کې هم 1200 کورنۍ ته د مرستو ویش عملاً پیل شوی چې هرې کورنۍ ته 250 کیلو وړه او 15,000 افغانۍ نقدي ورکول کیږي. دوی وایي اسلامي امارت هڅه کوي چې تر نورو اړمنو کورنیو پورې هم مرستې ورسوي. موږ ان شاء الله په خپل توان باندې نه یوازې داسې اوس دا کار روان ده، په خپل وخت کې به ان شاء الله څنګه چې مخکې وویل له مهاجرینو سره به په هر بخش کې، د تعلیم په بخش کې، د کار په بخش کې، د ځمکو په بخش کې به ان شاء الله موږ له دوی سره همکاري کوو. امارت اسلامي او د امارت اسلامي هر مشر، هر مسؤل د هغې دروازې دغه مهاجرینو په مخ کې خلاصې دي او ان شاء الله خدمت به کوو. په ورته مهال مرسته شوي کسان د اسلامي امارت څخه خوشي ښیي چې له دوی سره مرسته کوي او غوښتنه کوي چې ورسره د نورې مرستې هم وشي. نورلایې څخه راغلي یو، بس دلته چې راغلي الحمدلله ژوند زم ډېر برابر ده. بس اسلامي امارت هم ډېر همتونه را سره کوي. بس خدای پاک دې قایم دایم لري. اوس د شیخ صاحب له طرفه څخه 15,000 افغانۍ، 15 پارسله غنم موږ ته دا دې راکړ سو. نو ډېر خوشحاله یو. د را روان دغه مرستې دغه هم هیله هم لرو چې باید له موږ سره وشي. په زور یې راړولي، کوم مالونه سرمایه سیمه ده هغه دورې پاتې شوې ده. اوس یې دا کومه مرسته راسره کړې ده، له ده بعده کې نوره مرسته راسره وکړله موږ به ډېر خوشحاله یو. روژه را روانه ده، زموږ ستونزې دي، زموږ ضروريات دي. فعلاً الته کوم جایداد، کوم سرمایه سیمه هغه دورې پاتې شوې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم له زرګونو کورنیو سره د اسلامي امارت له لوري مرستې شوې.